تاسو کینې یو تپوس مې درنه کوم تاسو د جنکو مخونه کتلي نه نه مې کتلي یاره لالا تم خبرې وکوفي جنکې پیژندې نو او پیسې ول وړاندې ورکړي دي او خاطی کنه غل یاره بابي توس دا خبرې پرې ده لالا ته دې سکارو کا چې دا جنکو سره ملاو شه خو چې پوی در باندې نشي چې تا ته پته لګېدلې ده خوښه مې ده شبیني اوس په مو خپل کار شروع کوو ما غادي راغلي شكرا دې ما شکر دې چې رالي مونږ هم ستا خبره کوله السلام علیکم سیر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر راغلی بابي ما ته خو دې اړونه کته د واده نه پس مې ته ګورم کنه کله اوس ځین مې ته وکړو کې دې شي چې زړه مې دنه توړ شي څه دې ویلي باران کې نه کنه مړه ناز بیگم اسی یو خبره کوم وې ما یې مړه ستا خوره خبره منم هم بیګا مې خوب کې لیدلې وي هم واقعي چې ته د سیټ زوی اب د شیطان لیدلو غنی دا څه نه ده بیبي ته غلې نه شو درې دې ناز بیگم تا ته خو پته ده کنه چې خوب خو دروغ نشي کېدی کنه نه زما خوب خو بالکل رښتیا که څنګه شبینه او نو خو زه د سیټ پلار د لاسه غرق پرکم نو مونږه دوړ خپل کې سلا وکړه کنه مونږ دا وې کنه چې مونږ په عدالت کې واده وکړو او چې دا اجلا پلار خبريږي نو کار به شي بیا به سن شي کولی اجلا پلار دا د حسین وې واده تم نه پریدي کنه خدای غرق سموت شبینه تاسو څنګه ستا خوښه ده هغه شان زما خوښه ده زما بالکل خوښه ده خو زما یو شرط ستا هر یو شرط ما ته منظور دی اول به واده وکړو بیا به کور ته لاړ شو او بیا به نکاح وتړو او هغه هم ستا په ځای کې ټیک ده ما ته منظوره ده او دویم دا چې کالې پترې به مړاله کړي دا ما ته منظوره ده چې پسپینه خلګې خاندینو وړه خندا دیو د زړه وی خوینا کدي خندلی راته وینو نره زبندې ولې خوګیدنا د سور سالو مېرمنې واورنو مخراخ کار کړه چې دیو پلم دي دنونا د تور پیکی مېرمنې راشنو چې نن د خپل کمه د زنشن خانونا سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډیر نازا لکه زر کا خیره مانه شه سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډیر نازا لکه زر کا خیره مانه شه بیا د ډیر نازا لکه زر کا خیره مانه شه زنی لاندې مقدنو بیا د ډیر نازا لکه زر کا خیره مانه شه لاس
ناستې د زنې لاندې مږدنو بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه ستا په عادت مې مبوره کې د وطنونو بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه سور سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه شونډې سرې کړو بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه په دنداسه د شونډې سرې کړو بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه بیا دې نارې کړې چې په تا ستې کومنو بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه بیا د ډېره نازه لکه زرکه خیره ماله شه ما وی زما چې بدن دې غیرتي لکه زما او ډېر دې غیرت او قدا کړي دا ټول واغلا باجی ګمرګان اواله مو کنه به ګمرګان دې سره پوری نا وخت چې دونه تاکي ورکا ډنګ بابا چاوا دې وغه وا دې را پته داسې چل دی چې ډېر زیات خوند یې وکړو راځئ چې اوس خپې وباسو راځئ صبر وکړئ دا خو امریکنی فوج راپسې رالو تخته دا ځو چېرته تښتې مقابله ورسره وکړم نه دې سره به د چا هغه پلار مقابله وکړي خپې وباسئ مه کوئ هله جنکو ګیره دې واچوئ د امریکني فوج نه خلاص کی د امریکني فوج نه دومره زر نشي خلاصېدی د فوج نه به اله خلاصېږي چې کله واده وکړو چې واده م وکړو
بیا هم هیڅ نشي کولی. بس ټیک ته ته کالی پتری تیار کا او چې کله دې کالی پتری تیار کړو ما ته سوال جواب وکړه واده وکړو. بس خوښه مې ده خوښه مې ده. یم نازه شبینې چې مونږ ته ځو په منډو منډو راله زاره وچوله. خو په دې بلې لار لاړ شئ که نه نو مچرته هم رانه افغانه کي. او کنه ویم په عشق کې خو مونږ ډېر تکړه یو خو د ګلببو د مقابلې نه یو. ګل صنمه ولې ریکارډي باجي اوس دا ما ته ووایه کنه چې دا کالي پتري له به پیسې د کم ځای نه پیدا کوو. وایي د علي خان څخه خوړلې څه دپاره دی د ده د څرمنې نه به وباسو که نه. په ایمان چې هسې ویم ښځې به ښه سپک کړي. یو خبره ته کومه که پیسې راله را نه کړي که نه نو بس ټیک به ورته په کور تېره کېږي. پرېږدو یې نه دا راته بورکې ده سکي. راځه سنبالې کړمې راځه چې ځو. چېرته دی راځه. لالا زموږ په دغه دوو کسانو شک دی دا کوم چې موږ تر ځانه دروغ اوسېجان جوړ کړي دي او موږ سره ودونه کول غواړي. نو بیا بیا داسې کار وکړه لالا چې په موبایل ورته فون وکړه او ورته ووایه چې زه تا سره ملاوېږم. چې ملاو شي در سره نو ورته ووایه چې ما خپله ښځه ته کور وشړله ورته ما سره کور ته لاړې شي چې 50,000 روپۍ دله په کور کې په خپل لاس درکړم. یعنې هغه دواړه زه خپل کور ته راولم. هو که نه کور ته یې راوله موږ به یو خوا ته پټ شو ته او رندار به ته ګورکي اوچته کړي داسې به ټوله پته ولګي. آفرین داسې چلې که نه چې اوس ورته په موبایل فون کوم. خدایه پاکه کور ته نه شو ورتلی که نه څه پته لګي چې علي خان چېرته دی. اما موبایل دی موبایل تو وګوره رنګ دی څوک دی ختلی علي خان دی چپ خبرې ونه کړي. هلو څو خبرې کوې ګوره مونږ ګوره پردي سړي سره خبرې نه کوو ښه مونږ د بل چا امانت یو. ښه علي خانې دا د چېرته یې مړه اډو پته دې نه لګي څه ښځه دې د کوره وشړله. آفرین دا دې ډېر ښه کار وکړو. اوس ته چېرته چې مونږ درشو ښه ټیک ده بس دا دې درغلو. نه اوس یې خو ښځه م د کوره شړلې نو موږ ته یې سم کې انچکو بورکې روباسه همدا چې ورځو روباسه بورکې نو اوسه پورې رانغې چې دا ولې څه کوئ دا غډېږي ولې ګډېږي به نه د پلان نیکه کسبې دی. چپ شه تو زبرې چخنې ویمه که خور مې نه وې که نه نو اوس به مې در باندې ټوپونه والې وې چنډخه به مې درنه جوړه کړې وې. څنګه یې جانې خېمه ستاسو دپاره ما خپله ښځه وشړله. ویې په دې خوشحالۍ کې خو څه مونږه ګډ شو که نه دا خو دې ډېر ښه کار وکړو ډېر د سړیتوب کار دې وکړو. ښه داسې چل دی که نه اوس به ما سره کور ته لاړ شي او هلته به درله پوره 50,000 روپۍ درکړم چې یقین دې راشي. ویې دې نه ښه خبره څه کېدی شي داسې کار به وکړې خبره کوم د سره به کور ته لاړې شو ځکه چې هسې یم ښځه شړلې ده نو ځکه نه ته مخکې چې موږ در سره یو ځو ځئ چې ځو ډېر خوشحاله دي خوښ به شم. راځئ که نه چا نه پرده کوئ کور کې خاص هم څوک نشته دی. راځئ کښېنئ تشریف کښېنئ دغلته کښېنئ زه شکر دی کور خالي دی. او خالي دی د کار پړپوسه راکړې که نه هغه 50,000 روپۍ عشقي او د دې خبره یې ته هم پیسې نه راکړې پوره 1,00,000 روپۍ به درکړم خو دا ښکلي رخسار نه خو راته وښایي که نه نو
دومره پرده ښه شی نه دی که نه نه د واده نه وړاندې ځان نه بې پردې کوو ګوره که نه چې مخ په پرده کې پټې که نه نو حسن چې دی نور هم زیاتېږي او اوس هم که د خپل د سپوږمۍ په شان دا شکلونه ښکاره که نه نو خدای راته بېهوشه شي نه که نه چې ته څومره ته دا خپل ښکلي مخونه نه ایښودي که نه تر هغې یو پیسه هم نه در کوم اوس خو مې ښځه هم کور نشته چې شکایت ورته وکړي نه اول پیسې چې پیسې مې کړې دا بوټانو زما ونه لیکه خېږي دی که نه نه د واده نه وړاندې ځان نه بې پردې کوو ګوره که نه چې مخ په پرده کې پټې که نه نو حسن چې دی نور هم زیاتېږي او اوس هم که د خپل د سپوږمۍ په شان دا شکلونه ښکاره که نه نو خدای راته بېهوشه شي نه که نه چې ته څومره ته دا خپل ښکلي مخونه نه ایښودي که نه تر هغې یو پیسه هم نه در کوم اوس خو مې ښځه هم کور نشته چې شکایت ورته وکړي نه اول پیسې چې پیسې مې کړې دا بوټانو زما ونه لیکه خېږي دا مني سټې راله داسې واړولو که نه داسې واړولو که نه چې ما لیونی سپیلنې کړم دغه زنانه ګورې دا لاس ډېر زیات دروند و ما پیمان ډېر بد بدوالو ګورې ما ته اوس دا خبرې پرېږده اوس ما ته دا ووایه چې رقم به د کوم ځای نه پیدا کوو ودونو دپاره ما څه چل به خو کول غواړي نو دکه خبره ده که نه چل به څنګه کول غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام زما په خیال هم زمونږ په انتظار ناست وي بالکل بالکل هم ستاسو په انتظار ناست وو دا سټ مې لږ اورېدلی غوندې دی ښه به شي دی خیر انشاءالله ښه به شي څنګه چل دی چل ښه دی ما د واده بندوبست وکړو ستاسو څنګه خوښه ده مونږ خو تیار یو خو مونږ چې کالې پترې لا نه دی جوړ کړی تاسو فکر به کوئ ما هر څه کړي دي داسې کار وکړئ چې دا کارډ واخلئ سبا به په دې پته راشئ ودونه به وکړئ او ډولۍ به یوسئ په دې پته بیا درشو د خیر وای شکر دی زما به هم ناوې کور ته راشي یاره ستاسو یم ډېره ډېره مهرباني نازو انشاءالله تعالی که الله کړي خیر وي که نه نو مونږ به که خیر سبا درځو سبا به خامخا درځو انشاءالله ښځه ټیک شوه مونږ به درنه اوس لاړ شو ځکه چې مونږ به د واده تیارې هم کوو که نه د خدای په امان د خدای په امان سمې ښارونه چې روانې زما اوس دم پروردګار د ګلببو د دشمنۍ نه وساتي یا لکه یو چاپېره وګوره چېرته جاسوس نه وي ولاړ ما ښکاري خو نه نه ښکاري خبره کوم هسې وایم که ګلببو ته پته ولګېده چې زمونږ واده دی نو خو به بیا څه به کوي د خیره نو څه به کوو همدا راته یم چې څه به کوو ځه مړه څه به کوو خدای دې زړه وچوي راځه نازو د نکاح خوان بندوبست خو کړی دی که نه او جی د نکاح خان بندوبست مو کړی دی نو بیا خو د نکاح کار کې تادي پکار ده که نه هسې نه چې د امریکنۍ فوج راپسې راورسي او په لانجه ونرو که نه نو زه خو یم چې زر تر زره دا کیسه وشي نو ډېر به ښي او دا دې ګوره ډېر ښه کار کړی دی چې خلک دې اډو خبر کړي نه دي لکه دا د ثواب کار دی دا تاسو دواړه ډېر لوی سیټان یې ما وی ټوله دنیا هم پیژني نو ما په دې وجې چاته ونه وي خو صرف د تماشې بندوبست مې کړی دی تماشې ته ګورې هیڅ ضرورت نشته ډېره غټه ګناه ده ګورې توبه وباسئ دا ونه کوي ګورې تماشه ونه کوي ګورې دا څه وې څه غم خو نه دی خوشحالي ده او بیا ما د ډېرو ښکلو ښکلو فنکارانو بندوبست کړی دی نو راځئ
لکه چې ناوې ته دیوا مخکه دیوا واه شمیم خانه که مخ ډېرو پردو کې پټ کې که نه نو زوی د ګل ببوی یعنې زما زه ستا زوی نیم نو بیا د چا زوی ښکاره که ورته د پلار نوم چې دوی ته پته ولګي او که مړي که نه نو قبر ورته وښیه شمیم خان د ګل ببو اجرا زویه اوس ورکه جواب کنه خاموشه ولې اصلیت نه پټیږي او دویم دا چې ته غلې فراډې دوکېبازې زما ورور دې مو لوټلو او په کور کې دې ورته اور هم بل کو اخر ولې نو څوک خېټه خو م غواړي که نه څه به م کول مونږ د خېټې لپاره ګډېږو خو چا سره فراډ نه دی کړی لکه ستا مونږ ته خلک اجراګان وایي خو د چا زړه نه دی ازار کړی د چا ځمکه هم نه ده نیولې د چا د خولې نه ډوډۍ نه ده چوکولې دا د شرافت کار پرېږدې او د ظلم دنیا خپلې اخر ولې ما د شرافت ژوند تېرولو خو تا زه پرېښودم فوزیه ته په دې معاشره کې نشي فټ کېدې مونږ د خلکو خوشحالو لپاره ګډاګانې کوو چې خلک خوشحاله وي خو بیا مونږ د خلک اجراګان وایو راځه بچې چې ځو پاسو په مخه دې ښه نو ګنې ته ما سره واده نه کې مونږ د اجراګانو د زامنو سره ودونه نه کوو دا خو ما تا ته ستا اصلیت ښودو که رښتیا دې راته ویلې وې نو کیدی شي چې مونږ غاړه ایښې وې خو اوس خو دا هېڅکله هم نشي کېدی ویم دواړه وځئ او په مخه م ښه زویه نور ځان مې بې عزته کوه اخر زموږ هم څه عزت دی راځه چې ځو بله جوړه نه وه د ځان یې راته سیټان جوړ کړي او شمیم خانه ژوند خو هسې م سر خوړلی که نه نن نه پس په زه ګډېږم دا کېږده زه غاډول غږوم رامحله دې غاډول ماله راکړی او زه به چېرته هلته خاني ده هلته به ځو بچې ورکه ډانګه غږوه که نه ګرانو قدرمندو مېلمنو تاسو به په دې خبر ټول حیران یې چې واده شته ناویانې شته خو د واده زلمي نشته تاسو به مانه دا تپوس ضرور کوئ چې هغه زلمي څوک دي نو راځئ چې زه تاسو ته هغه زلمي وښیم او هغه زلمي دا دواړه دي دا خو موږ
د خپل کورا په بیزتای لګلیو اوس تاسو زموږ ناویان څنګه شوي هغه وخت مونږ تاسو ته ستاسو اصلیت ښودلو ځکه چې تاسو زموږ نه خپل اصلیت پټولو او اوس مونږ ستاسو د اصلیت سره نه تاسو سره ودونه کوو ځکه چې تاسو مونږ سره مینه کړې ده او مونږ تاسو سره مینه کړې ده او مینه اصل نسل نه ګوري که څنګه سخر کاکا نه واقع بیبی راته وایه بیا ته چیر سې که نه خو سبا د زړه سره ستا غم زه نشم کتی ستا د رشتې لپاره زه دوی کرې لاړمه انکار یې راته ونه کړ بیا خدای دې دوی آباد ساتي خبره دا ده که نه ممي که نه چې تا د رښتیاو زموږ واده دی او کاسې ګپ لګي ګپ نه لګوم بچې ګپ نه لګوم ځان شم دده ګپ نه لګوم پلار بیبي دې بالکل ټیک وي اول به راته ګډا کې که صحیح ګډا دې وکړه نو واده او که صحیح ګډا دې ونه کړه نو خپله لار نیسه نه یاره لږ ډېر چل مې زده کړی دی د پلار نه پلار نه